دا غینه بعد یو ورور سوال کړی دی چې نن سبا انټرنیټ عام شوی دی او دا وای فای استعمالیږي، نو آیا بغیر د چا د اجازت نه، د مالک د اجازت نه وای فای استعمالول او نت دغه استعمالول جایز دی او کنه؟ الجواب ندی جایز. وجه دا ده چې دا دغه خاص ملکیت دی او په حدیث کې دا راځي، په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی ان دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام، ستاسو مالونه ستاسو وینې په یو بل باندې حرام دي. دا مال دی، دا مسله مال دی. چې مثال لري کې یو سړی د گاډي واغستو ځان له دغه گاډي او د کور خای کې ولاړ ترالي دغه د گاډي سٹارټ کو بوي ته جایز دي نه دي جایز. پته نشي چې د خواهشات چې کله به انسان باندې زورور شینو یو شان خبري به خو یو به حرام کی او بل به حلال کی. اوس دا ټول وی چې د ناروا کار دی، دا ټول وی چې د ناروا کار دی چې گاډي دغه دی او ته دغه اجازه نه دی غوښتو دغه گاډي دی روان کو څنګه؟ نو دم د قشان د کنه چې د انټرنیټ هغه لګولې هغه خرچ کوي، هغه د دې ذمہوار دی. ته څنګه بغیر د اجازه نه دغه د نت استعمالي؟ بازوی چې بده منو خرچم اقرازي کوم چې دا د میاشتې یو نیم سل ډالر ورکوي 200 400 500 هم د قرازي کار سو کې استعمالي. کده قرازي او کده ناراضي خدا دغه ملکیت دی. تبا دا وی چې نه خرچه په قرازي بس به استعمالوا. بلدا حدیث کې درجی امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړي لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس من، دیو انسان مال ستاسو پر نه دی حلال مگر دا چې هغه وغواړي، هغه اجازه درکړي. نو څوک چې په دې کار کې واقع شوی دی د حرام خورلي، حرام استعمال کړي، وکړ دا چې دغه نه د دې خبرې معافي وغواړي او څومره مودې چې استعمال کړي دا دغه حق دی واپس کی. کدي سم مخامخ نشي واپس کوله، بس طریقې دی وته ولېږي واپس کی. الا دا که چې حکومت دي شي کی کله کله حکومت باز زینو کې انټرنیټ عام لګولې لکه په ایرپورټ کې او د بل حکومتي اداره کې یا باز هوټل والدي چې کړي کوم کې سړی کمره والی شپه کې نه غوي نت عام ورکي یا هسپتالونو کې د دې استعمال جایز دی ځکه چې هغه عام اجازه ورکړي. دین علاوه د چا نت استعمالول او هغه په وای فای کې راټینګول دا سدي حرام دي بغیر د اجازه. خدي کې به بس دا وي پاسورډ پېشتي او پاسورډ پېنشتي، پاسورډ چې پیوي دا حرام دی، پاسورډ چې پینې دا سره دا حلال. د سید زما خپل گاډي ته بهر ودروم ور بول نه ټاله کوم سره پر جایز دي ته بوزي یو ور نه ټاله کړه ستدي سره سکه زو ټاله کوم او کنه ټاله کوم د گاډي خدای گاډي زما دي ته بغیر اجازه ته نشي بوي. د قشن د نت چې دی کس لګولې د دې خاص اوس د خپل مرزي ده کده به پاسورډ لګي او که پاسورډ به نه لګي، په هر حال کې بغیر د اجازه نه استعمالول د سدي حرام دي. یو کس سره لګاو مې دا کارته ناروا کوي، دا خو چې موږ هوا راټینګ کړي دا خو سدي هوا موږ راټینګ کړي، دا هوا د اجر راټینګي دې د پر په پیسې ورکه داخله ورکه خرچه ورکه ته هوا راټینګ کړي. په دې کې د سخت احتیاط کوي. لکه وخت چې دا موبایل عامي شي نو بس داخله دې ته نه ګوري، خو وای فای سٹارټ کی چې کم دغه شق سٹارټ کی دا حرام دی وګو ته کولاو کوي ګوره پر دې ملکیت ته استعمال بغیر د اجازه نه. او بیا التزام په ملکونو کې هو الته دې سي حالي چې چا سره نیټیو چې ته پاسورډ په ونه لګاو نو سل 200 کسانی استعمالي کې خوا کی کې چې نیټل ته ګران دی او خرچي خلکو سره دومره پیسې نه. نو یو سړی بزان د دینه ساتي
یو سړی ځان د دې نه ساتي چې پردی حق ونه خورم دینداره وي خو دیزي کې هېڅ خبره نه ده نو دا هم پردی حق دی دا هم پردی حق دی د هغه نه اجازت اخیستل پکار دي او که داسې کړي دی نه توبه وایسته او دغه ملګري ته حق واپس کول پکار دي والله اعلم